داعشیانو یو ځل بیا په ننګرهار کې وحشت خپره کړه. شنبې سهار وختي د 2 بجو په شاوخوا کې داعش ډلې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې پر محلي پولیسو همدارنګه د عامه خلکو پر کورونو بریدونه ترسره کړل چې په دغو بریدونو کې د خلکو کورونه یې وسوځول، واړه ماشومان یې حلال کړل، همدارنګه جومات او نورو کورونو ته یې اور ورته کړ. په لومړي سر کې داسې ویل کېده چې داعش ډلې یو شمېر ماشومان او ښځې له ځان سره برمته کړي دي، خو وروسته بیا د ننګرهار والي په یوه خبري غونډه کې دا خبر رد کړه، وویل چې ښځې او ماشومان نه دي برمته شوي بلکې د جګړې په حالت کې هر څوک خپل کور نه د تیښتې په حال کې وو، وروسته بیا خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. سلام او وخت په خیر، زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونه لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د ولس جرګې غړی ښاغلی صالح محمد صالح، همدارنګه د ولس جرګې غړی ښاغلی محمد اکبر ستانکزی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ښاغلی ذبیح الله زمری. ټول ستړي مه شئ، بس بخیر راغلی. زمری صاحب غواړم پوښتنه وکړم تاسو نه چې د پیښې نور جزئیات څه دي؟ داعش یو ځل بیا څنګه وتوانېد چې کوټ کې په دې ډول باندې برید ترسره کړي، درنه مرګ ژوبله واړوي، خلکو کورونو ته ور واچوي، او څنګه محلي پولیسو پوستې دي ونیولې؟ آیا دوی تجهیز نه وو، آمادګي نه لرلو داسې وضعیت ته که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار صاحب تاسو ته، قدرمن وکیل صاحبانو ته، درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې که موږ خپل نظام یا خپل حکومت د مخالفین سره پرتله کړو، موږ زر ځله چنده موږ پرې تقویه یو، خو مشکل په څه شي کې دی؟ مشکل په کمزور او ضعیف مدیریت کې دی، د چوکیو په ټیکهدارانو کې دی. دغه ټیکهداري نه موږ هېڅ خلاص نه شو، ورځ تر بلې امنیت خرابېږي چې پایله یې دې ته ورسېده چې زموږ ماشومان، تورسرې، سپین ږیري په برچو باندې وژل کېږي او یا یرغمل کېږي. دې کې اساسي وجه دا دی، ګوره د دولت سیاسي نمایندګي د مملکت په سطحه د وزارتونو او ولایتونو وروسته چې ولس سره مستقیمه اړیکې لري هغه ولسوالۍ دي. موږ که د ننګرهار دا 22 ولسوالۍ په دې 15 کلونو کې پرتله کړو، په دې کې د همدغه ټیکهدار ولسوالان دي چې د یو ولسوالۍ نه بل ته ځي او د بل نه بل ته ځي، نه یې ګوښه شو، نه یې په څارنوالۍ ته معرفي شو، نه یې مجازات شو، او نه یې چې ښه کار کوي مکافات هم نه شو. د همدې ترڅنګ د ننګرهار د 22 ولسوالیو د امنیې قمندانان هم په همدغه رقم دی، د ننګرهار د 22 ولسوالیو د جنایي آمرین هم همداسې دي، د ننګرهار د 22 ولسوالیو د ملي امنیت مسؤلین هم همداسې دي، د ننګرهار د 22 ولسوالیو د تروریزم سره د مبارزې د اداري مسؤلین هم همدغه رقم دی. که کوم یو بدلیږي، 2 میاشتې په کور کښېني، 3مه میاشت بیرته خپل هغه دنده ترسره کوي. دلیل په څه کې دی؟ څنګه دوی بیرته خپلو دندو ته راځي، هماغه کسان تبدیلېږي؟ په دې د کرزي صاحب د حکومت نه وروسته چې حاجي صاحب دین محمد یو وخت والي و، بیا شیرزی صاحب و، بیا قندوزي صاحب، مولوي صاحب شو، مولوي صاحب نه وروسته قندوزي صاحب راغی. د ننګرهار خلک د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه نه دی کړې تاسو موږ ته ډالر راکړئ، تاسو موږ ته ټانکونه راکړئ، تاسو موږ ته بلډینګونه جوړ کړئ. یوازې غوښتنه د ننګرهار خلکو هغه وخت هم دا و، اوس هم دا ده چې موږ ته امنیت تامین کړي او په اداره کې اصلاحات راوړي. اوس دغه والیان چې ځي و راځي و بدلیږي، دا یو والي هم دا صلاحیت نه لري چې یو ولسوال منفک کړي، په یوازې یو اهل سړی، با احساس سړی، په وطن مین سړی په دنده وګماري. دا صلاحیت والي نه لري، دا صلاحیت مرکزي حکومت نه ورکوي. همداشان دا څوم د امنیې قمندان دی چې دلته ځي و راځي، چې اوس دغه نوی قمندان د امنیې چې راغلی دی، دا زړور هم چې دی، تکړه سړی دی، با احساسه سړی دی، اما دا هم دا توان نه لري چې د یو ولسوالۍ امنیې قمندان په فساد کې کړي، ضعیف مدیریت ولري او دا په کور کې نه، دا صلاحیت دا هم نه لري. دا عمده وجه دا دی چې مرکزي حکومت هغه څه چې لازم دی چې والي ته په خپل ځای، امنیې قمندان ته په خپل ځای او د ملي امنیت رئیس ته په خپل ځای صلاحیت سوال مې دا دی چې دلته مشکل په مرکزي حکومت کې دی چې یو ولسوالۍ امنیت قمندان د ولسوالۍ چې کار نشي کولی، څوک یې نشي تبدیلولی، که نه د ځینو خلکو اشخاص یې زورواک. همدا خبره کوم، اصل خبره هم دی، بېرته خپل دا جمله چې تکمیل کړم بیا ستاسو سوال ځوابېږي. هغه دا دی چې دغلته یو تعداد د ولسوالان، د امنیې قمندانان، د ملي امنیت مسؤلین، د مخدره توکو سره د مبارزې د ادارې مسؤلین په ولسوالیو کې
څارنوالان دا د ټولو ننګرهار کې چې څه کسان دي دا د هغوی پورې تړل شوي دي، هغوی سره اړیکې لري، یا د تنظیم د لارې نه راغلي، یا د روابطو په لحاظ راغلي، یا یې څوک شته چې د هغې حمایت کوي. یعنې هغه څوک چې وړ دی او مناسب دی چې هلته کار وکړي، او یو څوک چې وړتیا نه لري چې هلته کار نشي کولی، دا یوازې معاوضه کېږي نه. یوازې په ننګرهار کې چې په دې لوړو چوکیو کې تغییرات کېږي، په دې کې اشخاص تعویض کېږي. اما په اشخاصو سره چې په دندو کې ټیم همکاري ونه کړي، با احساس او ښه خلک په دندو ونه ګومارل شي، څوک چې په فساد د محکمې ته محول نشي، بندي نشي، محکمې ته ونه لیږل شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي نشي، دا امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. تاسو پوهېږئ چې تاسو د ننګرهار د ملي امنیت د رئیس د خولې اقرار هم دا ده چې 600 کسان د کوټ پر ولسوالۍ باندې حمله کړې. دا 600 کسان په یو ورځ کې د هوا د لارې دوی اکمال شوي نه دي چې دوی یعنې مخکې باید چې کشفي راپورونه باید چې موجود وي. ولسوالي مکلفیت درلوده چې دا باید معلوم کړی وي چې دښمن حرکت یې کړی دی. ستانکزی صاحب، تاسو دې خبر سره موافق یاست چې په ټول افغانستان کې یا مشخصا کوس ننګرهار باندې بحث وکړو، ټول افغانستان کې خلک عام خلک د یو شمېر مصلحتونو قرباني دي چې ولسوال د یو زورواکي کس، امنیه قمندان په ولسوالۍ کې د یو زورواکي کس که هر حالت راځي یار والي زیار قمندان دي، زور په هغه باندې نه رسېږي چې بدل یې کړي. نو ځکه وضعیت دا ډول دی. مننه تاسو ته د میز ګډونوالو ته او د ټولو نیوز لیدونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه ستاسو فرمایل په د 14 کلونو کې دغه سیستم څه په ولسوالیو کې یا په قمندانیو کې یا په نورو داسې ارګانونو کې هغه ارګانونه څه هغه عواید لري، طبعا د یو تعداد خاصو کسانو یا هغه زورواکو لخوا نه ولایتونه خو څه کوي. تاسې که فکر وکړئ د کابل په اوزو کې رئیس صاحب جمهور څو ځلې د ټینګار په دوکس باید د بقریانې چې دا یو ډېر ټیټ بسونه دي، د صلاح د خپله د وزیر د یا د غزون د قمندان خو بیا هم رئیس صاحب جمهور په دې کې مداخله وکړه چې باید هغه علت یې دا وسره څه اوزې ټولې تقسیم شوې وې، د هر چا اوزه معلومه وه. اوس هم یو د اوزې چې دي د بعضو کسانو په اختیار کې دي. تاسې ولیده څو وخته مخکې یو 2 مرمۍ راغللې، هغه امیر د اوزې څخه کمزوری و، هغه بشارت تبدیله سو، مثال د 8مې اوزې یا د 12مې اوزې کې مکتب کې هغه اوسو پیښه وسوله، هغه امیر اوزې لرې سو. مګر په 5مې اوزې کې تاسې ولیده د موږ د ولسي جرګې غړی شېرولي وردګ په شهادت ورسېده، مګر هېڅوک هم یې پرې تبدیله سول نه چا غږ ورته وکړه. همدا شان په لوګر ولایت کې تاسې وګورئ، د موږ په لوګر ولایت کې څارنوال معرفي کېږي، یو ساعت خپله وظیفه نه اجرا کوي، انتحاریان راځي په داخل د محاطه د څارنوالۍ کې او څارنوال په شهادت رسوي، نور کسان هم 6 نفر نور هم په شهادت رسوي، خو بیا هم د موږ امنیتي ارګانونه دغه مسؤلیت نه اخلي. ان یوازینی حالت دا ده چې د باندې موږ بار بار په شورا کې هم غږ کړی، د رئیس صاحب جمهور پورې هم دا غږ رسولی ده چې اوس د موږ امنیتي ځواکونه ښه قرباني ورکړي، ښه منډه کوي، خو مګم د څو کسانو په خاطر باندې هغوی خاص امتیاز اخیستلو لپاره یا د مالي ګټې په خاطر باندې سالته دي، د موږ نور افغانان یا د موږ نور ورونه قرباني کېږي. په دغو کسانو کې یو ګوته ملي شورا ته نیول کېږي چې د ملي شورا کسان دي چې په یو شمېر ځایونو کې قمندان او بل صفت باندې یا دوی لاسوهنه کوي. دا نه موږ نه کوو په دې کې د موږ د ملي شورا غړي نه لري، طبعا د موږ د ملي شورا غړي هم په دې کې لاس لري او هغوی هم کوشش کوي، ځکه دغه قصاص هغسې هر سړی کوشش کوي خپل کس هلته ځای په ځای کړي. که چېرته داسې یو سیستم جوړ سي چې هېڅ څوک نشي کولی په دې کې مداخله وکړي، لکه سیدی صاحب ډېر کوشش کوي خو بیا هم نه کېږي، په یو رقم نه په یو رقم باندې په واسطه باندې په یو رقم باندې بیا هم هغوی خپل کسان ځای په ځای کوي. که چېرته داسې یو تصمیم ونیول سي چې ټول د خپله ادارې لخوا نه مقرر سي، دا به هېڅ وخت کې دا مشکل نه. یوازینی مشکل چې دغه اوس د ناامني او د جنګ او مشکلات دي، هغه د علت یې دا شی ده چې د موږ هغه چارواکي چې لکه څنګه وکیل صاحب د ولایتي شورا ویلې چې په کلونو کلونو باندې هغه ولسوالۍ ټیکه کړې ده، هغه ولسوالۍ څخه کوم عواید لاسته راوړي، که هغه مشروع که غیر مشروع عواید دي، هغه چارواکي څخه څوک یې حمایه کوي، هغه ته اقلا 50% په اختیار کې ورکوي. نو ځکه هغه کلک پې ولاړ د سپېڅ سرعت باندې اصلا یې نشي لرې کولی. یوازینی علت یې دا فساد ده. اکثر آمرین د اوزې په ولایت کې قمندانان د ولسوالۍ قمندان ته جوابګو نه دي، یعنې د قمندان پروا نه ساتي ځکه چې هغوی د بل چا په زور مقرر شوي دي. ګوره په زیاتره وجو کې د قمندان په قصه کې نه حتی
په ټیټه سطحه په جګه سطحه د وزیران دي خپل رئیسان سره غواړي یو تعداد رئیسان دي هغه باندې د چا زور نه رسیږي په عموما سطح کې تاسو وګورئ د والیانو په سطح بل د یو تعداد والیان دي چې هغه باندې هغه د دولت والیان دي یا هغه کسان دي چې هغوی د دولت اته رئیس جمهور زور هم پې نه رسیږي دا له بره شروع دي اوبه له بره خړې دي که چېرته دغه اصلاحات له بر راغلي وای کوز هم اصلاح کېدل وخت چې په بر سطح د حکومتداري کې یعنې د ملي وحدت حکومت چې تاسې یو نمونهي حکومت ده په دې کې تاسې ګورئ چې په یو رئیس باندې هم د دوو ډلو مشکلې جنجالې سره طبعا د تاثیرات پر کوز ارګانو باندې هم لري اوس تاسې وګورئ سره په یو ادارې کې طبعا رئیس دی وي معاون د بل ګروپي یا یو رئیس د یو ګروپي هغه وزیر د بل ګروپي طبعا هغه معین دومره ځان غټ بولي چې له وزیر د یو ګروپ سړی ته د یو ګروپ سړی دغه علتونه دي چې د موږ په دغه پلني نظام کې دغه مشکلات راجد شوي دي او ورځ تر بلې دغه حالات داسې په خرابېدا ده که چېرته په واقعیت سره څه قاطعانه برخورد وسي کار اهل د کار ته وسپارل سي او هغه چا څه ونسو کړی خپله وظیفه په صحیح توګه سرته ورسي یعنې هغه اصل څه په یو ادارې کې چې هغه مکافات مجازات ده هغه عملي نسي پلي نسي په هېڅ وخت کې نسي کېدلی څه ډېره مننه کوم ستانک ځای صاحب انشاءالله ګر څه نور مسایلو باندې بحث کوو صالح صاحب یو بله مسله ځینې مواردو کې خلک یعنی عکس العمل ښکاره کوي په خاص توګه مشرانو ته اشاره کیږي اما په ځینې مواردو کې عکس العمل نه ښکاره کیږي تورخم جګړه کې مشرانو غږ پورته کړ هلته لاړل ښکته پورته اما په داسې مورد کې چې داعش راځي بې رحمانه توګه باندې د خلکو کورونه سوځوي ماشومان په برچو باندې وهي ښځې او ماشومان ځان سره برمته کوي او نور اخطارونه هم لیکلي دي چې د نورو بریدونو انتظار هم وکړي په داسې حالت کې بیا نه غږ پورته کیږي نه څوک حرکت کوي او بل سوال مې دا دی چې داعش تعداد به څومره وي محلي پاڅون کوونکي سلګونه کسان پراته اردو پروت پولیس پروت بیا هم هغه راځي کله هم سوځوي ښځې او ماشومان هم وژني بیرته ځي بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه تاسو د میز دواړو مشرانو ته او ستاسو لیدونکو ته وړاندې کوم وګورئ په افغانستان کې په دې 14 کالو کې ټول کارکردګي زمونږ ښودنه د خلکو ته تشریفات دي که د تشریفاتو نه راوځي نو زه فکر کوم چې دغه داعش خلک چې دلته دي که دلته تاسې د خپل امنیتي قوې وګورئ د نږدې نه او د دې وظیفې وڅېړئ چې د دې وظیفه څه ده دې کې کشفي او استخباراتي ارګانونو وظایف څه دي دلته قطاعت خاص په ننګرهار کې وجود لري د دې وظیفه څه ده بیا موږ تاسو دې نتیجې ته رسېږو چې د افغانستان اوسنی نظام چې دی دا یو تشریفاتي نظام دی صرف ځان ښیي میډیا کې دغه وظیفه مسؤلیت نه ګڼي دا امتیاز ګڼي او خالي ځان ښودنه ده داسې فکر نه کوي زه اوس چاته ځان وښیم زه د وکیل په صفت باندې چاته ځان وښیم هغه څه چې زه کوم باید دا زما مسؤلیت دی خلکو رایه راکړله باید زه دا مسؤلیت په خپل شان سره ادا کړم ولې که وکیل نه نیولې د وزیر نه نیولې د رئیس جمهور نه هم نیولې موږ ټول ځانونه ښیو په تاسې زموږ رئیس جمهور مطبوعات وګورئ 24 ساعت مطبوعاتو کې ولاړ دی او چاته ځان ښیي که تاسې زموږ وزیران وګورئ که زموږ وکیلان وګورئ اصلي وظایف چې زموږ دی هغه موږ چې زموږ مسؤلیت دی هغه موږ نه دی ادا کړی موږ ټول عمر په تشریفاتو وخت تېر کړلی که هغه زموږ امنیتي ارګانونه دي که هغه زموږ سیاسیون دي که زموږ نور ساختارونه دي زه به راځو دغه جنګ عمومي جنګ باندې باید بحث وکړو دا اوس څه حالات دی ډېره د افسوس خبره ده چې په جومات کې په افغانستان کې چې یو مذهبي ملک دی مسلمانان دي 15,000 کاله تاریخ لري په دې کې د داسې خلک پیدا شي چې په جومات کې دي په اختر په ورځ باندې دي په جنازه کې دي په تراوو کې دي مین والوځئ اخر افسوس مونږ کوو په دغې ژوند او په دغې خلکو چې دا اوس څه رقم انسانان دي یعنې دا خو اسلام پرې د هغه انسانیت هم نه قبلوي په دې شرایطو کې داعش په نوم چې هر څوک دی دا داعشیان یوه ورځ دلته نه دي پیدا شوي چې دا باران وشو یو دم دا راجوک شو د ځمکې نه دا داعشیان به دلته جذب کوي دا به دلته قرارګاه لري دا به خلک ځان ته نږدې کوي خلکو سره ملاقاتونه کوي دا به ناسته کوي دا به ډوډۍ خوري دا به شپه تېروي آیا په دغلته په ننګرهار کې چې زموږ څومره کشفي او استخباراتي ارګانونه دي داسې څوک باید پیدا شي دی نه تپوس وکړي ستا وظیفه څه شی دی وظیفه دې دا ده چې کله په تا باندې څوک تعرض وکړي ستا ښځه او ماشومان حلال کی یا یې ځان سره بوځي یا یې کلي کورونو ته اور واچوي ستا بودن دلته وظیفه د څه شی مسؤلیت د څه شی د دی په مقابل کې زه هم په خپله سړي ته بیا جواب پیدا کېږي چې دغه مسؤلیان چې دلته څوک دي او دغه وظیفه ور په غاړه شوې ده
دغه وظیفه چې دا مسؤلیت نه ګڼي، دا امتیاز ګڼي. صرف په چوکۍ ناست خپل امتیاز یې اخیستی دی. کوپراتیفي پیسې ورته راځي هغه هم په خپل جوب کې ایښي دي. که ډېر مجبوره شوی دی چا کور خواته بم کېږدي او بېرته ورسي راویخلي او راپور کابل ته ورکړي. که چېرته دا خبره نه وي نو دغه داعشیان یا طالبان چې په یو ولسوالۍ حمله کوي، په یو پوسټو حمله کوي، په کار دی مخکې نه دی باندې هغې باندې حمله وکړي، ځکه هغه یو ګروه ده او د یو دولت دی. نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې په دې اوسنۍ حالاتو ته چې موږ ګورو، څونه ارزیابي چې وکړو، موږ ټول نظام ځان ښیو لکه بل چا لپاره چې کار کوو یو چا ته ځان وښیو. داسې فکر نه کوو دا زما خاوره ده، دا زما مسؤلیت دی، د یو افغان په صفت، د یو انسان په صفت، د یو وکیل په صفت، د یو وزیر په صفت زه باید خپل مسؤلیت ادا کړم. نه، صرف دا کومې چوکۍ چې موږ نیولې دي دا موږ امتیازي چوکۍ دي، مسؤلیتونه نشته، خپل مسؤلیت نه ادا کوو. چې څه کوو هغه هم زر میډیا ته ښیو چې خالي خلک ویني. اوس تورخم ته ډېر مشران تللي وو، ډېر سیاسي رهبرانو اوازونه وکړه. نن چې زما په خویندو میندو ماتم جوړ دی، زما ماشومان په شفاخانو کې پراته دي، موږ خو ویني چې یو سیاسي لیډر ورشي دغه ځای ته رسیدګي وکړي او هغه څه چې مسؤلیت دی هغه خو پوښتنه وکړي که نه، چې دغه هلته قطعات پراته دي. که تاسې امنیتي قطعات ارګانونه په ننګرهار کې وګورئ، د زون په سطحه ډېر زیات قطعات پراته دي. ولې که تاسې د دی رهبري وګورئ او د دی نه هغه څه چې لازم دي، زه فکر کوم چې په میاشتو کې به دی ته نوبت هم نه رسېږي چې دا عملیات وکړي. ګورئ قطع خاص لرو، قطع خاص په کار دی چې کشفي ارګانونه استخبارات دی یو څه کشف کړي او دی ته په لاس ورکړي دی عملیات وکړي. تاسې د یو ژورنالیست په صفت لاړ شئ، کوم قطع خاص چې په جلال آباد کې پراته دی به په میاشتو کې عملیات نه وي کړي او د دې دپاره دی پوره امکانات لري. که تاسې قطع خاص په کونړ کې وګورئ، په لغمان کې وګورئ، څوک چې دی د وظیفه پیدا کړي، وظیفه باید کشفي ارګانونه پیدا کړي، دی باید ځای مشخص کړي او د دشمن ځای باید په ګوته کړي او هغې نه وروسته دی سره راپور شروع کړي، دی باید لاړ شي هغه عملیات وکړي. اوسه پورې داسې کار نه شوی تر څو پورې چې ګروه راغله په دی عملیات کې دی صرف د ځان دفاع کړله. دغه بسنه نه کوي، دغه د چې ورځ پر ورځ زموږ نظام ځای پکېږي. په کار دی د اوسنی جنګ چې دی دا جنګ استخباراتي دی او په کار دی موږ کشفي او استخبارات ورته قوي کړو. مننه کوم دا جنګ منطقوي دی، باید موږ منطقوي په سطحه باندې دې باندې خبرې وکړو. مننه کوم بیرته ګرځو. زمری صاحب، داعش څومره قوت کې دی او په کومو سیمو کې چې دوی میشت دي، د دې سیمو څخه د دوی ایستل یا پاکول د دې سیمې څومره سخت کار دی ستاسو په نظر؟ ګوره که دې ته فکر باید وشي چې دا داعش ولې په افغانستان کې ختیځ دونې خوښ کړو، بیا په دې کې زموږ سرحدي ولسوالۍ چې د شینوارو ولسوالۍ څخه عبارت دی ځان ته ولې خوښ کړ دی. دا داعش فکر کوم دی کې دغه داعش نه دی چې د بغدادي د دوی مشر دی چې په سوریه او عراق کې دوی د اسلامي حکومت یا خلافت اعلان کړی، دا هغه نه دی. دا د پاکستان د ISI د پاکستان د فوز یو نوې شومه پدیده ده چې د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره یو ښه تکتیک و چې دوی وازمایل، نتیجه یې ورنه کړه. تاسو پوهیږئ چې په نن 9 میاشتې یا 10 میاشتې مخکې چې دوی د شینوارو په ولسوالیو کې خاصتا اچین ولسوالۍ کې دوی څو حملې وکړې، دوی لږ پرمختګ وکړو. خو کله چې زموږ قواو دوی ته منسجم شو او هوایي بریدونه په دوی زیات شو، دوی له منځه لاړ، د دوی د عملیاتونو د ناکامۍ او نابودۍ سره مخامخ شو. زموږ قواو پرمختګ وکړو. هماغه و چې پنجابیانو غوښتل چې په دې څو ولایتونه د دې 4 ولایتونه یو ولایت سقوط ورکړي، ورته چې طالبان سره د خبرو زمینه مسات کړي، طالبان د یو قوت په څېر وکړي، طالبان د قوي امتیاز واخلي. هغه 3 ولایتونه چې یو ولایت ورته سقوط وکړي، هلمند، بغلان، کندوز او بدخشان، چې په دې ولایتو کې ولایت سقوط وکړي چې موږ خو ښیو چې د صلح پروسه هم روانه دی، دلته جګړه ناکامه شو او امتیاز طالبان ته. هغه الحمدلله د دې زړورو قواو په هلو ځلو باندې یو ولایت هم سقوط ونه کړو. بیا تاسو وکتل چې پاکستانیانو غوښتل چې بدون د دې نه چې نړیوال قوانین په نظر کې ونیسي، نړیوال قوانین ته درناوی وکړي، دوی غیر قانوني ډول باندې غوښتلو په زبردستۍ باندې چې په تورخم په ښارګوټي کې په صفري نقطه کې دوی یو دروازه جوړه کړي. هغه دروازه دوی د غرمان ځان سره وړو. 3 دفعې دوی حملې وکړې، د سرحدي قواو د سره په جګړه کې ښکېل شو. دوی شاتګ ته مخامخ شو، شاتګ سره مخامخ شو، دوی جګړه د ماتې سره مخامخ شو.
شو دروازه هم جوړ نه کړ. اوس دغه حرکت دوی بیرته بیا منظم کو منسجم کو داعش بیا منظم کو او د کوټ ولسوالۍ دپاره دوی جګړې ته واستوه. د دوی تمویل د دوی تجهیز د ISI د خوا نه کېږي د پاکستان د استخباراتو د خوا نه او د فوج د خوا نه کېږي. دوی غواړي چې په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې جګړې دوامدار شي. تاسو پوهېږئ چې طالبان هم په هغه پخوانی زور کې تاسو درسته دی زمری صاحب دا ډلې تر شا به یو څوک وي. زما سوال دا دی چې څومره سخته ده د دوی پاکول د دې سیمو څخه ځکه د دوی لپاره محلي پاڅون وشو محلي پولیس جوړ شو نور امنیتي ځواکونه شته بیا داعش او بله خبره دا چې دا همیشه ویل کېږي داعش په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. ماشومان یې ووژل مېرمنې برمته کړې نو نتیجه څنګه ورکړي خو هغه ځای چې سوځي چې اور پرې بل دی. اصلا خبره داسې ده بختیار صاحب ما مخکې چې وویلې هغه څه چې لازم دی چې په ولایت کې والي هغه څه صلاحیت ولري هغه څه چې لازم دی چې په ولایت کې د امنیه قومندان هغه څه صلاحیت ولري هغه څه چې لازم دی چې په ولایت کې د ملي امنیت رئیس صلاحیت ولري دوی سره هماهنګ هم واوسي همغږ هم واوسي او عملیاتونه وکړي او ولس په اعتماد کې واخلي. ولس د دغه نظام نه زړه تور دی. ولس ته زمری صاحب دا څومره دلیل کېدای شي چې والي یا بل څوک صلاحیت لري اما یو شمېر خلک دي چې په خپل ولایتونو کې خپل صلاحیت نه استفاده کوي. رازق په قندهار کې خپل صلاحیت نه استفاده کولی شي یا مرخیل په غزني کې استفاده کولی شي یو بل جنرال په بل ولایت کې استفاده کولی شي محمد نوري په مزار کې کولی شي هغه په مزار کې خپل صلاحیت نه استفاده کولی شي. مشکل چی دی؟ مشکل دلته دی چې که چېرته موږ د افغانستان د اساسي قانون ته وګورو د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر صلاحیتونو ته وګورو دلته هغه څه چې لازم دی صلاحیتونو نه یو شان استفاده نه کېږي. 15 کاله کېږي چې استاد عطا محمد نور په بلخ کې والي دی مګر په پکتیکا کې دا یو نیم کال کې دا دریم والیان دي چې بدلیږي. فکر وکړه په ننګرهار کې هم دغسې دا دویم دریم والي دی چې تبدیلیږي اوس لا قندوزي صاحب دی. که والي بدل شي یا بدل نشي قومندان د امنیه بدل شي یا بدل نشي د دوی د کړنو نظارت وشي دوی ښه مدیریت ته سوق شي دوی ته وظایف ورکړل شي دوی ته صلاحیت ورکړل شي بیرته دوی یعنې دا خبره معنی چې یو والي یا قومندان وغواړي خپل صلاحیت نه استفاده کولی شي. ګوره که څوک وغواړي تاسو وګوره په دې نوي والیانو کې د تخار والي ډاکټر ضیا یو کامیاب والي دی خپل صلاحیتونه استفاده کوي یا دا دی چې د احساس د مخې کار کوي یا دا دی چې دې سره صلاحیت ورکړل شوی دی. خو موږ چې په خپل سیمه کې ګورو چې د ښه امنیت د تامین دپاره چې زموږ خلک تعلیم یافته د جنګ او جګړې ته هم زړه نه ښه کوي. همدا اوس هم موږ که نور ولایت د ننګرهار سره پرتله کړو د ننګرهار د جلال آباد ښار په 80 کیلومترۍ کې زموږ ولسوالیګانې دي چې فعالې دي زموږ قواوې پکې دي اما هغه څه چې لازم دی چې دومره قواوې موږ په ننګرهار کې لرو دا هماهنګ کړو او همغږي کړو. دې خبر سره څومره موافق یاست چې په خلکو کې یو ډول احساس هم وژل شوی دی په خاص توګه ننګرهار ته اشاره کیږي مخکې چې یو ماشوم په داسې بېرحمانه توګه باندې وژل کېده یا یو کور ته اور اچول کېده یا قرآن کریم پکې سوځول کېده نو خلکو به ډېر جدي عکس العمل ښوده. اوس هغه ډول باندې نه مشران چې هغه صلاحیت لري او ټوپک لري زور لري هغوی هم خاموشه دي. ګوره بختیار صاحب په دې کې شک نشته چې د هر ولایت خلک په حکومت کې دي او په سیاسي شخصیتونه دي او په نظام کې موقفونه لري وظایف اجرا کوي. خو زموږ د ننګرهار مشران که د ننګرهار ګټو دپاره ژمن وی او د ننګرهار د خلکو د ګټو دپاره یې کار کړی وی د ننګرهار د خلکو دپاره د ډاډمن امنیت فضا رامنځته کړی وی نو نن به دغه حالت کې موږ نه یو. دا کله چې زموږ بعضې مشران په رسنیو کې ډېرې غټې خبرې کوي او عمل د صفر په اندازه هم دي هغې باندې هم خلک قضاوت کوي. د ننګرهار خلک د مایوسۍ سره مخامخ شوی دی. ننګرهار خلک د مرکزي حکومت نه مایوسه دی د خپل مشران نه مایوسه دی. هغه څه چې لازم دی چې ننګرهار دپاره کار شوی او نه دی شوی. مننه کوم زمانه صاحب بیرته ګرځم نور مسایل باندې بس کستانه صاحب دې خبر سره څومره موافق یاست چې والیان یا مالي ادارو کې دوی مشران چې دي صلاحیت نه لري آیا دوی نشي کولی چې خپل صلاحیتونو نه استفاده وکړي او که چېرته صلاحیت نه لري بیا وظیفه ولې اجرا کوي په دومره بدنامۍ سره یا دغه ماشومانو وینه په غاړه اخلي یا دغه زنانه وینه په غاړه باندې اخلي بیا هم دلته ژمن دی چې باید وظیفه اجرا کړي. ګوره اول باید موږ دا تفکیک وکړو چې یو تعداد والیان دي موږ قومندان دي موږ دي چې هغه موافق د قانون اساسي قانون یا د افغانستان نافذه قوانینو دي ساغه حرکتونه کوي او یو تعداد والی صاحبان چې دي هغوی د قانون په چوکاټ کې خپل حرکتونه کوي. قانون هر والی ته خپل صلاحیتونه واضح کړي دي. د قانون مخې نه والی کوم صلاحیتونه لري چې له هغه صلاحیتو څخه د استفاده وکړي خو هغه څه چې موږ یو تعداد والیان یا قومندانان کوي هغه د قانون خلاف کار کوي. مثلا څه خلاف د قانون عمل دوی ترسره کړی ګوره مثال د یو چا بدون د محکمې له حکم نه د یو چا وژنه په جنګ کې مثال اسیر ګیر کول
دا خلاف د موږ د اساسي د ټولو قوانینو ده. ځکه که څوک موږ په جنګ کې ګیر کوو یا څوک نیسو دغه څو نفره څه نومونه لري دا خو بل کار یې نه ده کړی، فقط دغه کار یې کړی ده چې په مخالفین یا طالبان هم سره ترېنه ډارېږي، په ده ډارېږي چې دوی سره بالمثل حرکت کوي، ورسره قانون ته غاړه نه کږدي. هغه وایي چې په میدان ته ورغلی په جنګ کې که ژوندی درغی که فرق هم درغی مړ یې که مې پرېږده. وخت طالب هم له غنه یا مخالف هم له غنه هغې کې فاصله اخلي په داسې دا در باندې همدغه بالمثل عمل فکر نه کوي چې په هماغه ولایتونو کې ګټه کړې ده چې امنیت تامین شي. نو ګوره یا به موږ قانون منو او یا به موږ سرایي محکمې منو. دلته د خلکو د حفاظت دپاره هم دوی مسؤل دي که نه. یو څوک چې راځي چې ماشوم په پرچه باندې حلالوي، ښځې باندې رحم نه کوي، کور سوځوي نیمه شپه کې، نو په هغه باندې بیا دې ته کېناستل بیا فرق د موږ او د هغوی بیا څه اوسو. ګوره هغه نه قانون لري، هغه نه قانون لري نه اصول لري. کوشش دا کوي چې په څه رقم باندې د خلکو احساسات راوپاري، څه رقم په حکومت په د نظام باندې فشار راوړي چې هغه له هرې اصلحې نه یا له هر امکانات نه هغه کار اخلي. خو دلته موږ او تاسې اساسي قانون لرو. قانون موږ او تاسې له اوله ورځې نه په ده باندې تعهد کړی چې موږ هر څه کوو هغه به موږ د قانون په چوکاټ کې کوو. اوس باید موږ دا وکړو چې یا قانون په نظر کې ونیسو او یا هغه څه څوک له موږ سره کوي بالمثل جواب ورکړو. خو د موږ او بیا د هغوی فرق نه کېږي. بیا دا معنی چې په ځینو مواردو کې یعنې فرا قانوني مجبوریت سړی دغه کوي چې قانون باید ونه ګوري. ګورئ دغه طالبانو په وخت کې په دغه کې په افغانستان کې موږ او تاسې لیده څومره قواوې له موږ سره وې، هېڅ شی هم نه و. زه به یو مثال درته وایم، هغه اقتصاد چې په طالبانو په وخت کې د افغانانو په هېڅ وخت کې هغسې وخت بیا به رانسي. په داسې هغومره اقتصاد هغه افغانان په افغانستان کې و، خرابترین اقتصاد دوی و. په هغه حالت کې تا لیده خلکو منځ کې څه رقم امنیت و، باید له وږي نه یو بل سره خوړلی وای. خو متاسفانه اوس د ډالرو باران دلته اوسو، ډالر راغلل. مګم نن بیا هم تاسې ګورئ د کابل د ښار یا د لوګر د ښار په منځ کې زه به ورځنۍ پېښه درته وایم چې د امنیت ملي په 500 متري کې د یو نسبي دفتر له سایپې خپله دفتر یې مساله کسان راغلل، موټر یې کسان یې بوتلل. نو ته خپله فکر کوه دا ولې دا کار وسو. علت دا شی ده چې موږ هغه کسان ټول په زیاتره فساد کې اخته دي او هغوی کوشش کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي. اصلا داسې مفکوره نشته ورسره زه یو چا په مقابل کې وجنګېږم. خو دلته مهمه خبره دا ده چې موږ له قانونه نسو کولی چې خواته واوړو. وخت که موږ قانون تر نظر نسو. زه یو سوال کوم، ملي وحدت حکومت په قانون کې شته؟ ګوره ملي وحدت په قانون کې نشته. درسته ده. آیا ولسي جرګه شپږم کال په قانون کې شته؟ اما مجبوریت له مخې نه کنه دغه بعضې شیان دي چې هغه د افغانستان یا د هغه د ملي ګټو په خاطر باندې بعضې تصمیمونه نیول شوي دي. اوس که چېرته یو دښمن ظالم دښمن وي چې نه په ناموس باندې صرفه کوي نه په ماشوم باندې، دا د افغانستان ملي ګټې نه دي چې همداسې بالمثل عمل ورسره وکړي؟ ګوره بالمثل حرکت خو د هر افغان زړه داسې باید هماسې حرکت وکړي. مګر موږ چې تابع د یو قانون یو، نو بیا د موږ او دغه خلکو څه فرق وسو؟ باید فرق دی. موږ هغه کس ګوره ظلم کوي، ګوره یو کس چې نیول کېږي محکمې نه 2 ورځې بعد وګوره بیا هغه په جګړه کې، نو هغه ګوره هغه خو ملامتي د موږ خپل خلکو ده. هغه د موږ د قاضي ملامتي ده، هغه د موږ د څارنوال ملامتي ده، هغه د موږ د کشفي امنیتي ارګانونو ملامتي ده. طالب داعش نور ډلې ملامت نه دي ځکه هغوی قانون وایي چې نه لري. ګوره هغوی قانون، هغوی صحرایي خلک دي، هغوی قانون ته تابع نه دي. موږ او تاسې یو نظام لرو او موږ تابع دي یو قانون یو. نو طبعا چې د قانون تابع یو، موږ باید د قانون په چوکاټ کې حرکتونه وکړو. موږ بیا هلته عدلي قضایي ارګانونه لرو، باید د عدلي قضایي یو څوک د قتل کوي واضح ګناه هغې معلوم ده چې باید لکه دا څو نفره ستاسې ولیدل څه وخت مخکې په اعدام کړل. دغسې کولی شي چې مثال نظام هم خپل تصمیم ونیسي. خو داسې اوس مشکل په موږ په د نظام کې د فساد په د نظام کې د ساعت رئیس جمهور هم کرزي صاحب په وخت کې یعنې د اعدام پروسه بنده کړه. په څه خاطر یې بنده کړله؟ چې د موږ په قاضیانو کې د موږ په سیستم کې نواقص دي. داسې نه چې اصلي سړی په جای پاتې سي او زیاتره جوی کې همداسې سوي دي. موږ په خپلو سترګو وینو دلته څه هغه څوک چې سرمایه‌داره ده، څوک چې امکانات لري، څوک چې زور لري، هغه باندې قانون نه پلی کېږي، مګر په یو مسکین بیچاره باندې قانون پلی کېږي. بیا به هم جمعبندي کوو. سالي صاحب، یو شمېر کسان د قانون نه پورته عمل کوي چې خپل ولایتونو کې یو ډول باندې امنیت ټینګوي. نو که ټول یو ورته عمل وکړي، فرق بیا د طالب یا مخالفینو یا داعش ترمنځ حکومت ترمنځ څه شو؟ څومره دې خبر سره موافق یاست؟ وګورئ هر انسان مسؤلیت لري د خپل ځان د حفاظت. هر څوک چې په تا باندې حمله کوي، الله پاک امر کړلی تا ته چې ته به د ځان نه دفاع کوې. زموږ په قانون کې دفاع مشروع شته. بالکل زمونږ په قانون کې زه په هغه سربازانو
او په هغه امنیتي ځواکونو باندې اواز کوم د یو افغان په صفت باندې چې څوک چې په دی حمله کوي دی دا حق ورته خدای ورکړی دی باید ځان نه دفاع وکړي او هغه سړی داسې ورکړي چې څنګه یې زړه غواړي مقصد د منځه یوسي ځکه موږ نه ځو چا باندې حمله کوو هغه یې راځي په موږ حمله کوي که زموږ په کور حمله کوي که زموږ په مکتب حمله کوي که زموږ په پوسټ حمله کوي موږ مشروع دفاع حق لرو د ځان نه که هغه مړ کېږي او که وژل کېږي هر هغه والي چې قانون هغه قانون دی چې زه ولس ته پې سوکالي برابره کړم قانون دې دپاره نه دی چې خالي ولس ته پې ضرر پیدا کړو موږ قانون دې دپاره جوړ کړلی چې ولس ته څنګه کولی سهولت پیدا کړو د قانون تعریف هم دا دی چې د یو ټولنې د هوساینې او د ښه بالکل نظم دپاره نو که چېرته یو سړی راځي او زما کلی او بانډو ته اور واچوي زما مکتب سوځي زما پلچک خرابوي زه مسؤلیت لرم هم د ولس په مقابل کې هم د خدای په چې ما له خدای پاک روح راکړلی او هغه ماته دا امر کړی ځان نه به دفاع کوي زه په کار دی دلته دغه زما قانون ماته اجازه راکوي زه باید د دغې نه دفاع وکړم او دغه هر دښمن چې دی باید د منځه یوسم هر چا چې دغسې دښمن باندې اسره ونه کړه او دغه دښمن ته دښمن وویله د منځه ویوړه هغه والي هغه کومندان د کنډک په مسؤلیت ادا کړی هم د ولس په مقابل کې هم د الله په مقابل کې چې الله ورته امر کړلی او ده به خپل مسؤلیت د خپل ولس په مقابل کې ادا کړی که چېرته دغه مسؤلیت ادا نه کړي نو دا تشې بانې دي قانون تا ته نه دي ویلی چې دښمن په تا حمله کوي او ته به هغې پسې به ګرځې چې ورېږه زه ژوندی ګیر کړم انسان یې که هغه ژوندی ګیر شه هغې سره محکمه وکړه که مړ شه او خو ته به دفاع کوې چې ته نه پرېږدې چې ستا تعمیر خراب وي نه به پرېږدې چې ستا اوس دغه دا شیان چې په زموږ او ستاسو په کلو او بانډو باندې راغله دغه هلته چې هر څوک وي چې هر څه کولی شي ده ته اجازه ده دته الله هم اجازه ورکړله دته قانون هم اجازه ورکړله دته مسؤلیت هم اجازه ورکړله باید دا باید خپل په افغاني ټولنه کې ویل کېږي چې اول خو خاوره د ناموس حیثیت لري بیا کله چې ناموس پړونې ته څوک لاس اچي دلته خلک بیا نور نه قانون ګوري او ډېر مسایل بیا په نظر کې نه نیسي په داسې حالت کې بالکل دغه قانون دی زه هم کوم قانون کې داسې راغلی چې هغه د ستا په ناموس ته تعرض کوي او ته به قانون په سترګه هغې ته ګوري چې هغه باید مړ نه شي داسې قانون کې د یو ځای ماده ماته څوک وښیي قانون کې وایي چې ته به حفاظت کوې ته به د خپلو ولسونو حفاظت کوې ته امنیت ارضي ساتنه به کوې دا د دولت یا د حکومت وظیفه ده نو که دغه وظیفه والي اجرا نه کړي نو رئیس جمهور خو نشي کولی په ټوله کې یعنې تاسو خبر سره موافق یاست دې سره موافق یاست چې والي یا امنیه قومندان که غواړي خپل صلاحیت نه استفاده وکړي کولی شي بالکل هیڅ ممانعت دی ته نشته دی باید خپل صلاحیتونو نه استفاده وکړي او هغه مسؤلیت چې ور په غاړه شوی دی باید دی مسؤلیت په ښه شان سره ادا کړي ولې متاسفانه تر اوسه پورې نه دی ادا شوی زه هم دی د خپل مسؤلیت ادا کړي دغه طالبان وي که داعش دي دا ډېر زیات زورور نه دي موږ یو دولت یي موږ سره دنیا که موږ پاکستان هغې سره کومک کوي نو موږ سره هم 40-50 ملکونه کومک کوي نو په کار دی چې موږ په دغې خبرو باندې ځان ونه غولو او ځان سره چلم ونه کړو او ځان ته بازي هم ورنه کړو په کار دی چې موږ مسؤلیت ادا کړو او د یو دولت او د حکومت په صفت باندې باید خپل مسؤلیت ادا کړو او هغه مسؤلیتونه چې والیانو ته کومندانانو ته ورکړل شوي دي دی باید د قانون مطابق قانون دی ته دا اجازه ورکوي چې ته امنیت ارضي ساتنه باید وکړې قانون ته دا اجازه ورکوي چې ته خپل ولسونو حفاظت باید وکړې دا د دوی مسؤلیت دی او قانون اجازه ورکړله باید دفاع وکړي دفاع کې که څوک مړ کېږي که څوک ژوندی نیول کېږي هغه به وروستنۍ خبره ده دی مسؤلیت باید خپل ادا کړي مننه کوم زمری صاحب صالح صاحب په وینا باندې چې دا بهانه نشي کېدلی چې څوک وایي زه صلاحیت نه لرم هر څوک کولی شي چې خپل صلاحیت نه استفاده وکړي یعنې یو متل دی وایي 15 ورځې وکړه خو په نری وکړه صالح صاحب ډېر ښه وایي خو کاشکې تر اوسه دغسې نه دی شوی دا چې عملا موږ ګورو صالح صاحب خو زموږ مشر دی ټول د ولایت د مملکت سره دوی دقیق معلوماتونه لري خو هغه څه چې لازم دی چې د امنیه قومندان راځي د یو مشر مدیر په صفت باندې په امنیتي برخه کې د په خپل اداره کې تغییر او تبدیل او تر اوسه نه دی شوی که والي صاحب راځي چې په خپلو ولسوالانو کې په نورو اداري واحدونو کې په ملکي اداره کې مثبت تغییر او تر اوسه نه دی شوی د ملي امنیت رئیس نه که ته پوښتنه وکړې چې یو تعداد خلک دي چې بدنامه دي د ملي امنیت په اداره کې دی کمیشن کاریان کوي او هغه لرې که هغې ته څوک دا صلاحیت نه ورکوي دلته دا دوستانو چې ویل دی وکیل صاحب چې ویلې چې د بالمثل حرکت په مقابل کې بیا موږ تورن کیږو دې کې به شک نه وي چې دشمن ډېر جنایتونه کوي موږ هغه کار نه کوو مګر موږ خو باید خپل مسؤلیت خو باید ادا کړو چې د ولسوالۍ د امنیې قومندان د ولسوالۍ د ملي امنیت مسؤل د ولسوالۍ د جنایي امیر د ولسوالۍ ولسوال یو پیره او ګزمه خو وکړي عدالت خو هلته تامین کړي که نه عدالت هم نشي تامینولی نظم هم نشي راوستلی دشمن سره هم بالمثل حرکت نشي کولی یو کار خو کېدی شي که چېرته والي صاحب دا صلاحیت نه لري چې یو شمېر کسان کار نه کوي بدنامه دي په فساد کې
ښکیل دي نور مسایلو کې ښکیل دي نشي لرې کولی یو لست خو دې جوړ کړي د دغه کسانو همدارنګه د امنیتي مسؤلین یو لست هم دغو کسانو خو جوړ کړي دوی خو خدای ته هم مسؤل دي خلکو ته هم مسؤل دي سبا دوی خو وایي چې دغه کسان په دغه مسایلو کې ښکیل دي زه نشم لرې کولی ځکه دغه وظیفه هم نه غواړم په دې رقم باندې تاسو په دې 4 ولایاتو کې معلومات وکړئ په هغه ولایت کې غل مافیا ډاکو جنگ سالار مجاهد غاصب دا ټول معلوم دي په اداراتو کې څوک چې په رشوت اخلي څوک چا په ګمرک باندې خېټه اچولی دی چا د برېښنا په ریاست باندې خېټه اچولی چا په کمیساري باندې دا څنګه عدالت دی چې موږ د عدالت او قانون ته اعتنا کوو داسې فکر وکړئ چې په ختیځ کې موږ د سرحدي زون لوا لرو دا قمندان د لوا دا صلاحیت نه لري چې د تورخم کمیسار د کنډک پنج قمندان دا تغییر تبدیل کړي دا د وزارت نه کیږي دا وزیر صاحب کوي په خپل خوښه کې چې هلته پیسې دي همداسې د ملي امنیت په برخه کې که د تورخم په رابطه موږ معلومات وکړو د تلې په رابطه باندې که موږ معلومات وکړو دغه تعینات ټول د مرکز نه کیږي هغه منابعو چې عایدات دی هغه قدرت انحصار دی او که جلالتمآب ولسمشر چې 2 دفعې ننګرهار ته تشریف راوړی دی چې ولسمشر شوی دی موږ دې سره یو د ننګرهار مشکل شریک کړی دی دا اوس هم کله کله چې یو موضوع پیدا کیږي ولسمشر خو مشر دی قابل د احترام دی موږ ته ټول قانون ته ټول ولس ده بیا هم دی ځي هماغه مافیاو سره دی ټلیفون کوي معلومات ورنه غواړي ته د عام وګړي نه ملي خلکو نه ته معلومات وغواړه تا ته د ننګرهار د اوضاع په پوښتنه درنه وکړم چې ننګرهار یا د ننګرهار خلک په خاص توګه کوټ کې چې دا کوم ناورین روان دی یا شوی دی د چا د لاسه په وینو کې ډوب او په غم کې ډوب پراته دي دا د ضعیف کمزور بې تفاوته مدیریت په وجه باندې یو تعداد خلک دي چې هلته وعدې کوي چې زه 15,000 کسان مسله لرم زه 3,000 کسان مسله لرم دښمن پرې 3 ډزنې کړی به پوستې خوشي کوي دا هغې پورې تړاو لري ولایتي ادارې پورې تړاو لري کله کله موږ د حقیقتونه ووایي د حقیقتونه بیا موږ ته بلا شي واورو چې دا په کوم کتاب کې دی چې د دې روژې په مبارکه میاشت کې تو ماشومان یرغمل کوي دا په کوم کتاب کې دی هېڅ نشته که موږ د حقیقت یو وایي چې ولاته موږ باندې انتقاد کوي موږ ته مشکل جوړی زموږ په بدنامي کار کې زه به یې وایم دا وطن زموږ دی دا نظام زموږ دی دا اداره زموږ ده موږ د دغه نظام د بقا دپاره د دغه نظام د تقویت دپاره هره لحظه کار کوو زحمت وباسو د خپل ولس سره په نږدې اړیکو کې مناسباتو کې چې د نظام ملاتړ وکړو که انتقاد کوو موږ د اصلاح دپاره کوو که د انتقاد موږ کوو د ښه راتلونکي دپاره کوو که انتقاد کوو د دې دپاره کوو چې مافیا او غل خاین رشوتخور په فساد ککړ بې سواد جاهل چاته په دنده ګمارل شوی دا باید محکمه شي تر کوم وخته پورې به موږ دې ته ګورو یو خبر ته ستاسو پامې ګوره ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومتداري سره شروع تر دغه لحظې پورې موږ په ډېرو بعضې بنیادي پروژو ته لاسرسی پیدا کړی نور ته به هم لاسرسی پیدا کړو اما دا په دې بانه نه وي چې د خلکو رضایت حاصل شوی د خلکو رضایت حاصل نه دی خلک په کلیو بانډو کې د ولسوالیو سره لاس و ګریوان دی ولسوال سره امنیه قمندان سره مدیر د امنیت سره په ولایت کې د والي سره دی دوی نه خلک رضایت نه لري په شینوارو کې په یوازې پروژې میاشت کې دویمه غمیزه ده یوه غمیزه چې په جومات کې د جمعې په ورځ باندې رودات ولسوالۍ کې انفجار وکړ ماشومان سپینګیري ځوانان پکې ووژل شول او دا بله پیښه ده چې عام کورونه سوځول کېږي که ولسمشر ګوره په دې کې شک نشته چې په دې لږ وختونو کې د سلما د برېښنا بند د چابهار پروژه د لاجورد لاره همداسې په 1-2 میاشتو کې پروتوکول لاسلیک کېږي عملاً په فعالیت شروع کوي د کجکي د برېښنا بند د تدارکاتو ملي قانون چې رامنځته شوی دی او کابینه مکمل شو دا زموږ قوي لاسته راوړنه دی او خاصتا زموږ هوایي ځواک په دې 1.5 کال کې ډېر تقویه شوی دی زه وایم که موږ د ښه راتلونکي لپاره فکر ونه کوو اساسي او بنیادي قدمونه کېنږدو 2020 پورې بهرنیان د کال 4.5 میلیارده یا 5 میلیارده ډالر د وسلوالو قواو مصارف ورکوي دا چې ته اوس هم 15% ملکي عواید نه خپل معاش د ملکیانو تمویلوي سبا که دا نړیوال په موږ باندې پیسې بندي کړي اردو یا وسلوال قواو ته مصرف ونه کړي ته بیا د کوم ځای نه کوې زه وایم چې د بنیادي پروژو ته چې کار کوې د خلکو اعتماد واخلې د ګمرکاتو عوایدو کې سالمیت راوړه د برېښنا په عوایدو کې شفافیت راوړه د تلو نور منابعو نه عوایدو کې شفافیت راوړه د ښاروالګانو د عوایدو نه شفافیت راوړه دغه یو پوښتنه لرم په دې وروستۍ کې په ننګرهار کې ویل کېږي چې دننه په ښار کې قتلونه هم ډېر شوي بالکل شوی دی په دې هفته کې څو قتلونه د جلال آباد په داخل د ښار کې شوی دی چې دا د ننګرهار د خلکو دپاره د زغرمو وړ هم نه دی دلته یو مشکل اساسي چی دی په ننګرهار کې یو تعداد خلک دي بې جواز اسلحه لري تور شیشو کې ګرځي څوک ورنه پوښتنه نشي کوی غصب هم دوی کوي زورواکي هم دوی کوي ما د کورنیو چارو وزیر ته هم دا خبره کړې او بل چی یې کوي همدغه زورواکان دي چې د پولیسو
د عاشق قرارداد هم اخلي په دویم لاس او په دریم لاس یې خرڅوي د خدای نه هم نه ډارېږي دا ظالم دا جابر او زما عسکر په وږه خېټه باندې یا په نیمه خېټه باندې د دښمن په مقابل کې خپل وینه قربانوي او دوی د عاشق قرارداد هم اخلي په دویم لاس او په دریم لاس یې خرڅوي. ستانکزی صاحب داسې معلومیږي چې په حکومت کې په محلي ادارو کې یعنې ځینې واړه حکومتونه دي نور زورواکي حکومتونه حکومت ولې تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلی چې خپل حاکمیت تکمیل کړي یا خپل حاکمیت وغځوي؟ ډېرو یعنې د موږ تاسې ولسونو په دې امید اوس د نوي حکومت راتګ سره به دغه مشکلات ټول حل سي خو متاسفانه څه بیا هم هغه څه د خلکو ارزو هغه څه خلکو غوښتل هغسې نه سو بیا هم موږ تاسې شاهدان د دغو سره پس له ډېرو جنجالونو د یو ملي وحدت حکومت را جوړ سو یا دوسری او وساری موږ وساری ورته ځکه د کې نور لاسونه هم دي وساری حکومت اول به موږ تاسې په ده باندې قضاوت وکړو چې د موږ وزیران لکه څنګه چې په ښارونو کې ویل کېدل آیا داسې مسلکي خلک به وي دا به وي اوس تاسې پوهېږئ مسلکي خلک پکې شته خو جوړآمدونه ورسره څه وسول د دوو ټیمونو ترمنځ 50-50 تقسیم شول طبعا دغه مشکلات خو بیا اساسي مسؤل تاسو هم یاستئ تاسو رایه ورکړه دغه خلکو ته چې په وزارتونو کې کېناستئ په چوکۍ باندې موږ ته هغه کسان څه معرفي سول دا هم د یو وکیل وظیفه نه ده که موږ وایو د موږ د یو وکیل په رایه باندې وزیر شوی دی طبعا هلته اکثریت دي شاید یو تعداد زه خپله شخصا هم چې د هېچا فشار د هېچا هغه نشته مګم څه مې چې دا صندوق سر ته لاړم کوم چا مې زړه وغواړي هغه چا ته رایه ورکوم چې چا ته مې زړه ونه غواړي نه ورکوم خو ما درته وویلې دغه ملي وحدت حکومت له ایجاد سره دغه مشکلات زیاتو ځکه د دوه ټیمونه هغه ټیمونه چې په یو وخت کې یو د بل مخالفو رقیبانو نن په یو حکومت باندې راټول سو یا حکومت سره جوړ کړي دغه مشکلات ته یعنې خاص توجه ونه سو دا سره یعنې دغه حالات په ولایتونو کې او محلي ادارو کې بعضې زورواکان په خپل قدرت کې پاتې سول علت یې دا ده چې هغه له خپلو کسانو ځکه هغه د انتخاباتو د کمپاین په وخت کې له دوی سره همکاري کړې منډې کړې ده پیسې ورکړي دي امکانات یې ورکړي دي چې هغه نن قدرت رسېدلی هغه طبعا له هغه نه شرمېږي هغه کوشش کوي چې له ډېر امتیاز نه تېر هغه خپل سړی ونه ښوري په دې خاطر باندې چې هغه په وخت کې قرباني ورکړې ده خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې تر څو پورې په افغانستان کې فساد له منځه بیا په دې موږ په امنیتي سکتور کې فساد له منځه لاړ نه سي او کار اهل د کار ته ونه سپارل سي ناشونې ده چې امنیت ښه سي ځکه اوس هم حالات تاسې ګورئ په زیاترو ادارو کې اوس یعنې د اوس د نوي حکومت په راتګ سره بیا هم یو څه تغیرات صحیح دي خو هغه څه چې د خلکو امید ده هغه رقم نه دي صحیح دغه اوس فعلا په زیاترو ادارو کې په زیاترو جوړ کې تاسې وګورئ کسان لکه څنګه چې وکیل صاحب د شورای ولایتي دته معلومات کیږي دا اوس تاسې وګورئ د ننګرهار کمیسار څوک دی د چا پورې تړلی د چا کس ده آیا دغه عواید چې د کمیساري کې مثال د پیسې راټولې چا ته ورکوي خو یو مشخص سړی معلوم ده چې چا ته ورکوي شاید وکیل صاحب د ولایتي شورا ته معلوم وي چې هغه څوک حمایه کوي خو هغه څوک ده همداسې د کنډک قمندان یې خو عایداتي جیونه دي هغه د چا په لاس کې دي زیاتره د همغه زورواکي د همغه داسې نه ده چې د بل جینه مقرر شوي دي د همغه ولایت د زورواکي چې دلته کوم یو په مرکز کې دي د هغوی په کنټرول کې دي د هغوی په اختیار کې دي یعنې په ده باندې موږ سترګه نه سو پټولی کسان یې معلوم واضح دي چې د چا کسان دي او هلته څوک یې حمایه کوي چې هغه څوک نشي لرې کولی یو عسکر بیچاره چې د هغه تمام ورځ په تکلیف و زحمت باندې وخت تېروي هغه عشا هم چې نه ورسېږي مګم هغه عوایداتي جوړونه چې دي هغه تجارتي دي وروره هغه څوک چې زورور دي هغه څوک چې دلته مرکز کې قدرت لري هغوی یې خپل لاسته راوړي مننه کومه په یو جمله کې ووایاست چې آیا د حکومت چې دا وایي چې مشکلات دی او دا به په مرور د زمان سره حل شي خلک دا زغم لري چې خپل ناموس او ماشوم باندې نو دا وزغمي دا حالت په دې ډول باندې زه فکر کوم چې که چېرته حکومت وي او نظم وي او اراده وي زورور نشته د قانون نه د پاسه سره زه زورور نه یم خو کاشکې داسې څوک وي چې دا قانون راواخلي او پلی کړي زه یم چې والي خپل ولسوال نشي تغییر او تبدیلولی نو دې والي بودن دلته په څه معنا شه چې دلته رئیس د امنیت ملي د خپل مدیر چې ولسوالۍ کوټ کې دی او د ده راپور یې نه یې ورکړی چې دلته داعشیان دونه تعداد کې راغونډېږي په ولسوالۍ حمله کوي د دې رئیس بودن دلته څه معنا کوي معنا دا چې موږ ټول د اصل مسؤلیت نه فرار کوو پکار دی چې دولت عموما دولت دې ټکي ته متوجه شي د یو انسان په صفت په افغانستان کې دا اوسنی جنگ دا استخباراتي جنگ دی دا ساده جنگ هم نه دی دا منطقوي جنگ دی که تاسې رقابتونو منطقې ته وګورئ استخبارات ته وګورئ پکار دی چې موږ کشفي ارګانونه او استخبارات قوي کړو او دی هغه کارونه وکړي چې هغه تر اوسه پورې نه دي شوي دی باید جنگ پلاني کړي دی باید پروګرام راجوړ کړي او دواړو مشرانو نه چې دا اوس یې رااخیستې ده ستانکزي صاحب نه امنیت ملي کې او د
د رئیس وزیر دفاع نه دی به د دې نه وروسته جنګ پلاني کړي. تر اوسه پورې جنګ تشریفاتي و. یعنې فکر کوئ چې کوټ او چین کې دې ځای کې چې داعش دی او داسې ناروا کړنو باندې لاس وي دوی باید له منځه یوړل شي. دا باید تصمیم وي. بالکل دا دفاعي حالت نه باید وځي یا راتېږي شاته هر چېرته چې پوټي باید له منځه پکار دی چې دی خپل مسؤلیت د دې ولس په مقابل کې ادا کړي. ځکه او که ادا یې نه کړي سبا به دی د ولس په مقابل کې باید دی مختورن وي. ځکه دی مسؤلیت لري. زه خو مسؤلیت د جنګ نه لرم. شاپور خان ته مسؤلیت نه لري. هغه څوک مسؤلیت لري چې دا مسؤلیت ور په غاړه دی. پکار دی د دې ولس مسؤلیت دی ادا کړي او که ادا کولی نه شي که هغه والي قومندان استفادې وکړي. زموږ ستاسو مسؤلیت هم دا و چې غږ هم پورته کړه. ډېره مننه کومه لنډه توګه باندې مهرباني. بختیار صاحب دولت باید قاطع اراده پیدا کړي چې په ټول افغانستان کې بنیادي اصلاحات راوړي او خاصتا په ننګرهار کې او ننګرهار او ختیځ زون کې په دې خاطر باندې چې موږ د ډیورنډ کرغېړنې کرښې سره د پاکستان استخباراتي کړۍ سره د پاکستان فوج سره موږ په دې څو لسیزو کې چې دوی د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي دقیق معلوماتونه لري. که بنیادي اصلاحات را نه شي په وطن مینو پاک او با احساس خلک په دندو ونه ګمارل شي تاسو پوه شئ تر اوسه پاکستان د پردې لاندې د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره کار کوي. اوس مستقیما د نظام د بې ثباته کولو لپاره د تورخم صفري نقطه یو بیلګه دی چې دوی غواړي دا نظام بې ثباته کړي. د دې د محوه کولو د دوی د پلانونو د خنثی کولو لپاره باید قوي اراده موجود وي او ښه مدیریت موجود وي. که همدا اوس دغه قواوې چې زموږ په ختیځ زون کې دی او خاصتا په ننګرهار کې دی که دا ښه مدیریت شي داعش طالب جمع د آیسایم چې ودرېږي ټینګېدی نه شي. تاسو پوهېږئ چې د ډاکټر نجیب په حکومت کې دغه امریکایان اروپایان مجاهدین سره د څومره تنظیمونه دغه نظام مخالفینو خو هلته سالمه اداره و قاطع اداره و قاطع اراده موجود و ولې هغوی یو ننګرهار ونه نیولو. کلونه مو جنګېده. دلته پاک او با احساسو په وطن مین خلک شته اما روابط نه لري څوک په دنده نه ګماري. پاک خلک په دنده وګمارل شي تر څو موږ د دغه فجاعت نه خلاص. لږ ځواب راکړئ چې هغه کسان چې لاسوهنه کوي یا زورواکي دي نور کسان دي په دې باندې پوه شي چې خبر اوس د خلکو ناموس او ماشوم ته ورسېد نو زه تاسو خلک زغم نه لري. خلک نه زغم لري او د خلکو ناموس زمونږ ناموس د خلکو عزت زمونږ عزت دی. دوی چې د خلکو په بېناموسۍ کې دوی اوس هم مثبت خواته حرکت نه کوي. د خپل شخصي ګټو نه تېرېږي. ملي ګټو ته ترجیح نه ورکوي. د وطن د ګټو دپاره کار نه کوي. د امنیت د تامین دپاره خپل امکانات په کار نه چې هغه به خاین دی هغه جابر دی هغه ظالم دی. ستاسو ټول چې په دې بحث کې ګډون وکړ کور ودان ستاسو لیدونکو نه هم مننه کوم چې تر دې د موضوع ملتیا وکړه. تر بیا د خدای پامه.